أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين يقينا كافران دي اغا کسان قالوا چوائی ان الله هو المسيح ابن مريم یقینا الله عیسی زوید مریم دے. قل ورتوایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فمن یملکو من الله شیئا سوک دے چه اختیار ولری د الله د طرفا د یو سیز ان ارادا ان یهلک المسیح ابن مریم که اراده وکړي الله چې ملک عیسی زوی د مریم و امه او مور دده ومن فی الارض جميعا وغسوکو چې پزمکه کې دی ټوله ولله ملک السماوات او خاصو د الله د پاره بادشاہي د اسمانونو ولارد او د زمکه وما بینهما وغسو چې په منځ د دې کې دی یخلقو فیدا کوي ما یشاء سچ غواړي والله على كل شيء قدير او الله په هر څه باندې زور ور دی. ربط د دې د مخک سره داد فنسو حظا مما ذکروا به دا د اغه سره متعلق دی. تورات کی انجیل کی د الله توحید خلی کنا نسوارا راولګیدل د الله توحید ارکا او په شرک واقع شو. په شرک داسې واقع شو چې عیسی علیہ السلام د الله سره شریک وګرځاوه او عیسی علیہ السلام ته عین الہ هغه ورته ویل. نو پدې کې الله موږ یو تاسو ته یو ير راکې چې تاسو د الله توحید او د الله یواله هیر نه کوي کدا الله یواله اغم هیر کو نو کما سزا چې الله وي منګو اغوی ته ورکلی و نو هغه به تاسو تمدار کما. او په دې آیت کې الله رب العزت د هغه نسواراو هغه کفر هغه بیانې چې هغه را لګیدلی و عیسی علیہ السلام د الله سره شریک ګرځول او دامو د هغه لوزو د ماتولو یو صورت ده. او الله رب العزت په دې باندې قسم خوړو چې دا خلک یقینا هغه کافران دي. بیا دلته په دې آیاتونو کې د نسواراو د دریو فرقو د دریو ډلو د هغې رد کوي او په نسواراو کې تقریبا 2 ډلې هغه جوړې شوې وي خدا درې ډلې په دې نسواراو کې اولې ډلې هغه پکې وي. نو دلته د یوې ډلې رد کيو چې هغه ته یعقوبیه ډله هغه ویل کېږي.
دی یعقوبیه ډلې به دا ویل چې الله او عیسی علیه السلام دا دواړه یو شی دی. دوی دا ویلو الله چې د عرش د پاسه کوم رب دی هغه را کوشوي دی او د عیسی علیه السلام شکل یې جوړ کړی دی او بیرته واپس هغه ختلی دی. دا به دی یعقوبیه ډلې دا خبره کوله. دویمه ډله هغه نستوریه وه. د هغوی عقیده دا وه چې عیسی علیه السلام ابن الله دی. عیسی علیه السلام د الله زوی دی. بله ډله هغه ملکانیه وه. دوی دا ویلو چې الها هغه درې دي او دا به ویلو چې عیسی علیه السلام په هغه دریو الهو کې یو عیسی علیه السلام دی. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله. وقالت اليهود او يهود والنصارى ونصارى نحن ابناء الله من زامن د الله واحبه دوستان داغيو. قل ورته وایا فلما يعذبكم بذنوبكم ولی عذاب در کوي تاسو په ګناهونو باندې. بل انتم بشر ممن خلق بلکې تاسو انسانان دغه چانه چې الله پیدا کړی دي. یغفروا لمن یشاء بخنه کوي چاته چې وغواړي ويعذب من یشاء عذاب ورکوي چاته چې وغواړي. ولله ملک السماوات والارض خاص الله لپاره بچی د اسمانونو د ځمکې او ما بینهما او هغه څه چې په منځو د دې کې دي. وإلیه المصیر او خاص الله ته دی ګرځیدل. په دې آیت کې په يهود او نصارا باندې یو بل قسم رد دی او داغي تناقض بیان یې چې دوی سره د خیانتونو د گمراهونو ځانونه د الله ابنا او محبوبان غني. وقالت اليهود او يهود والنصارى ونصارى نحن ابناء الله منغو زامنو د الله یو. اے ما خیانتهم یعنی سره د خیانتونو د دوینا دوی ځانونه د الله محبوبان غني. خیانت هم پکې ده او سره د دینا دی یرجی منګه د الله محبوبان یو. يهود او نصارا په دې کې څه مقصد و چې دوی دا ویل چې موږ د الله زامن یو موږ د الله محبوبان یو. یو مقصد د دوی دا ویل چې موږ اشرف المخلوقات یو. خپل شرافت او هغه دی بیانولو. دویم مقصد دا و چې موږ د مسلمانانو نه غوړه یو. زمونږه دین اسلام ته ضرورت نشته چې مونږه په اسلام کې داخل شو. یا دوی دا ویل نحن شعب الله المختار مونږ د الله غوړه کړی شوی ډله یو. ابناء الله د دې يهود او د نصاراو مطلب دا نو چې مونږه د الله حقيقي اولاد یو. ځکه دوی دا خبره د عزیر او د عیسی علیه السلام بارکه کولانو مطلب داو نحنو مقربون الیه مثل الابناء مونږ الله ته داسې نږدې یو لکه پلار چې بچو ته نږدې وي. لکه بچی ته چې پلار هغه نږدې وي. لکه واحباؤه
یعنی نحنو ابناء رسول الله مونږ د الله د رسولانو زامن یو. یادا نحنو اشیاء ابناء الله مونږه د الله د زامنو د عیسی او د عزیر علیه السلام د ډلې تابعدار یو. او بعضې مفسرین وایي چې یهودو تورات کې موندلي وو چې دوی ته دا ویلي وو یا ابنا و احباري ای زما د علماو زامنو زما د علماو زامنو. نو دوی راولګېدو هغې کې تحریف یې وکړو نو داسې ویلي یا ابنا و ابکاري ای زما د جنکو زامنو. تحریف یې پکې وکړه بدلوالی پکې وکړه. یا دا چې عیسی علیه السلام نسواراو د عیسی علیه السلام نه نقل کلیو چې هغه یو ځل ویل انی ذاهب الی ابي و ابيکم زه خپل پلار او ستاسو پلار طرف ته تلونکی ما. نو دوی ویله چې د دې نه معلومه شه چې موږ د الله زامن یو. حالان کې د دوی په کتاب کې ابو یعنی پلار لپدو د عزت د پاره و د تعظیم د پاره و. حقیقی پلارو هغه ته نه مراد. قل ورته وایا فلما يعذبكم بذنوبكم ولی عذاب در کوي تاسو په ګناهونو باندې. الله په دې باندې رات کوي چې تاسو زما دوستان نه که تاسو زما دوستان نه ما بیا ولې تاسو له عذاب در کولو. ای پلار چرته زویلا یا دوستو چرته دوست له عذاب ور کوي. ځکه قانون داره الحبیب لا يعذب الحبیب یو دوست بل دوست عذاب نه ور کوي. نو دې کې دا خبره ده چې دا نسوارا د الله دوستان نه دي بلکې دا د الله دشمنان دي. بل انتم بشر ممن خلق بلکې تاسو انسانان دا چانه چې الله پیدا کړي. مطلب وداره چې تاسو د عام انسانانو په شان یغفروا بخنه کوي لمن یشاء جاده جو غاړي او عذاب عذاب ورکوي من یشاء جاده جو غاړي. ولله ملک السماوات خاد الله لپاره بچی د اسمانو د ځمکې و ما بینهما څه چې په منځ دې کې دي. وإلیه المصیر خاص الله ته دي ګرځېدل. وإلیه المصیر نو ګوره یغفر لمن یشاء اذا کان اهلا له بحکمته چاته چې وغواړي بخنه کوي کله چې د بخنې اهل وي او دا د الله په حکمت سره کیږي. ولله ملک السماوات دا درې مراد ده. تاسو د الله مملوک او هغه د اسمانو د ځمکې ترمنځ راګیره. وإلیه المصیر دا بل رد ده یعنی په آخرت کې دا غنا نشي خلاصېدل بدله بدر کوي او سزا بر دې بدر کوي. لقد كفر الذين يقينا كافرون يا کسانو قالوا جوای ان الله هو المسيح ابن مريم یقینا الله عیسی د مریم دی. ول ورته وای فما یملکو ورته وای پیغمبر اسوک دی چې اختیار ولري من الله د الله تر طرفه شي نه یوسیدو ان اراده کې اراده کې الله یهلک المسیح جمل کې عیسی ابن مریم زید مریم او امه مرد و من فی الارض جميعا او هغه سوچ بس مکه کې ټول. ولله ملک السماوات خاص الله لپاره بادشاہي د اسمانو د ځمکې ده. وما بینهما څه چې په منځ دې کې دی یخلق ما یشاء پیدا کوي څه چې وغواړي. والله على كل شيء قدير الله پارس باندې زور ور دی. وقالت اليهود واليهود والنصارى ونصارى نحن ابناء الله من زامن د الله یو واحباء دوستان داغیو. قل ورته وای فلما يعذبكم والعذاب در کوي تاسو تابعون بكم تاسو په ګناہوں باندې. بل انتم بشر ملک تاسو انسانان ممن خلق دا چانه چې الله پیدا کړی نه یغفروا بخنه کوي لمن شاء چاته جو غاړي.
ويعذب من يشاء عذاب ورکوي چاته جو غواړي ولله ملک السماوات خاص الله لپاره بادشاہي د اسمانو ولارد او د ځمکې وما بینهما څه چې په منځ دي کې ویلیه المصیر خاص الله ته ګرځیدل اللهم قونا